اولنۍ عشره چې دا هغه تېره شوه، په شمار ورځې پاتې دي او دا د سترګو په رپ کې تېره شوه. نو هغه خلک چې هغوی پکې عبادتونه وکړه، قیام یې وکړه، قرآن کریم تلاوتونه یې وکړه، صدقې ورکړي او د خیر کارونه یې وکړه، نو هغه خلک چې دی کامیاب دي. نو که چېرته ته په هغه خلکو کې د الله سبحانه وتعالی حمد ووایه او د الله شکر ادا که او د راروانو ورځو باندې چې دی خپله ټوله توجه ورکه. او هغه خلک چې هغوی پکې نیک عملونه نه دي کړي، قیام یې صحیح نه دی کړی، د قرآن کریم له وخت صحیح نه دی ورکړی، یقین چې دا ډېر لوی تاوانیان دي. او اکثر چې دی کله چې د اولې ورځې تېرې شي نو انسان کې سستي راشي. نو چې کله هم تا کې سستي راغله، په عبادت کې سست شوي، نو دا یاده که ایاما معدودات، په شمار ورځې دي او د سترګې په رب باندې تېرېږي. دا لس چې څنګه تېرې شوي دا شل هم دغه شانې تېرېږي. نو راځئ چې الله سبحانه وتعالی په دې رمضان کې خوشحاله کو، ځان نه راضي کو او خپل سټونه چې دی هغه د اور نه آزاد کو. چې دا رمضان تېرېږي، زمونږ د زړونو اصلاح شوي، زړونه هم صفا شوي، زمونږ کوم بد عادتونه چې په مونږ کې دي هغه مونږ نه تلي او د معاشرې ته چې دی یو پاک او مزدار انسان چې دی هغه پیش شو. هغه په دې باندې کېږي چې د خپل نفس سره مجاهده وکړو، کوشش وکړو، د هغې سره مقابله وکړو او ځان د ګناهونو نه وساتو او خپل ټول وختونه د الله سبحانه وتعالی په عبادت کې تیر کړو. الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي چې د باقي ورځې د هغه په عبادت کې تیر کړو، ځان پرې وبخو، استغفار ووایو، صدقات ورکړو، قیام وکړو او د الله سبحانه وتعالی نه ډېرې دعاګانې وغواړو.